د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس د چارو د لا ښه سمون او پرمختګ په هدف د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین مولا محمد حنفي د کندهار ولایت د سرپرست والي په توګه وټاکل شو. د افغانستان په چارو کې د چین استازی وایي د دوحې غونډې ډیری ګډونوال پر اسلامي امارت د بندیزونو لرې کولو او د افغانانو د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتونکي وو. زیاتوي امریکا او ناټو هیوادونه چې کارونه په افغانستان کې وو اوس د دې هیواد په بیارغونه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د مې میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت له لورې د کورنۍ او بهرنیو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو په حضور کې ونمانځل شوه. د کندهار ولایت مقام کې د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله په نوم جامع جومات جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. له 20 کلونو وروسته د کابل کندهار لویې لارې د بیا رغولو چارې پیل شوې. د هلمند کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې په 500 جریبه ځمکه د شفتالو باغونه جوړ شوي دي. مالیې وزارت وایي چې د تورخم ګمرک د تشریح برخې مسؤلینو یو اندازه چاودیدونکي توکي چې په یوه سوداګریزه جوپه کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو او هیواد ته په قاچاقي ډول راواردېدل نیولي دي. د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې کندهار کې د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت د خوراکي توکو د کیفیت ارزولو لابراتوار جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.